د افغانستان اسلامي امارت سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو پر ډیورنډ کرښه یو بل ته میټایي ویشلې دي. او وروستۍ خبره ده چې امریکا او ایران یو بل ته ګواښونه کړي او د سختو بمباریو ګوتڅنډنه یې کړې ده. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو پر ډیورنډ کرښه خولې سره خوږې کړي دي. پاکستاني پوځیانو د اسلامي امارت په لاساتو ځواکونو په غلام خان او انګور اډه کې یو او بل ته د اختر مبارکي وویله او میټایي سره وخوړل. په دې لاندو مراسمو کې د اسلامي امارت کمیسیار مولوي بلال هم ګډون کړی و. سیمایي سرچینې وایي چې د پاکستان لخوا په انګور اډه کې محلي مسؤل افسر طالبانو ته میټایي خواږه ورکړل او دواړو خو د 2 اړخیزو اړیکو د ښه والي هیله وښوده. همدغه راز د دواړو خو په لاساتو ځواکونو په غلام خان ترمینل کې هم یو بل ته میټایي تبادله کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په د وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د جنګیالیو پر حضور او پوځي پوستې جوړولو شخړې شوې دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. پاکستان پر اسلامي امارت ورلګوي چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ کوربه‌توب کوي او ملاتړ یې کوي، خو د افغانستان اسلامي امارت دغه تورونه ردوي او د پاکستان پوځ د داعش په ملاتړ تورنوي. دغه خواږه داسې مهال سره ویشل کیږي چې انګور اډه خرلچې لارې اکثره وخت د سوداګرۍ پر مخ تړل شوي وي. او وروستۍ خبره ده چې ایران او امریکا یو بل ته ګواښونه کړي دي. د امریکایي ولسمشر ټرمپ تر ګواښه وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم واشنګټن ته خبرداری ورکړی دی. خامنه‌ای د مارچ پر 11 وویل چې که امریکا په خپل کړي ګواښ عمل وکړي لا سخت ګزار سره به مخامخ شي. نوموړي زیاته کړه فکر نه کوي چې د ټرمپ ګواښ تی جدي وي، خو که په وینا یې داسې څه وشي نو ځواب به ورته ورکړل شي. تر دې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي و که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز ونه ماني نو امریکا به مجبوره شي چې په ایران باندې سختې بمبارۍ وکړي. نوموړي له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار به شي، داسې بمباري چې مخکې به یې هېڅ کله نه وي لیدلې. نوموړي غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو اراده نه لري.